بسم الله الرحمن الرحیم. برادر عزیز جناب امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، برادر گرامی جناب استاد دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، برادر گرامی جناب دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه، جناب رحمانی صاحب، جناب مسلمیار صاحب، رؤسای محترم مجلسین شورای ملی، فضیلت ما قاضی القضات و اعضای محترم ستر محکمه، رهبران سیاسی و جهادی، جناب نادری صاحب، جناب استاد محقق فرهمند صاحب، علومی صاحب، حاجی صاحب گل آقا، تدین خان، داودزایی صاحب، امدرد صاحب، تمام اعضای محترم مشران جرگه، ولوسی جرگه و مشران جرگه، قوه رهبری امنیتی و دفاعی، وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله، رئیس عمومی امنیت لوید راستی صاحب، اعضای محترم کابینه، نمایندگان محترم رسانه‌های کشور، خواهران و برادران، هموطنان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ډیر خوښ یم چې یو ځل بیا د ملت په کور کې د افغانستان د ستر ملت د استازو مخې ته په داسې حال کې ولاړ یم چې د بحث اړتیا تر هر بل وخت ډیره لیدل کیږي. د ولسي جرګې او مشران جرګې له ټولو محترمو او درنو غړو ډیره مننه کوم چې له تعطیلاتو سره بیا هم په لږ فرصت کې سره راټول شوئ. له ټولو د زړه له کومې مننه کوم. کور مو ودان. د ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر استازي چې دا وخت د خپلو ولسونو په څنګ کې دي، باور لرم چې زما خبرې اوري او له دوی نه د دوی د میلانې او دریځ دپاره د زړه له کومې مننه کوم. د دې ستر مجلس د جوړېدو له امله د مجلسینو له اداري پلاویو او دارالانشاو او پارلماني چارو وزارت د دولت وزارت د هلو ځلو مننه کوم. لومړی د امنیتي او دفاعي ځواکونو د هغو شهیدانو کورنۍ ته تسلیت وایم چې د شریر دښمن د فتنې په مقابل کې سینه سپر کړې او د افغانستان د خپلواکي، ملي حاکمیت او ارضي تمامیت په لاره یې ځانونه قرباني کړي دي. زما لوی ویاړ دا دی چې په دې تاریخي وخت کې د دې ویاړلو قواو اعلی سرقمانداني په غاړه لرو. اعضای محترم ولسی جرگه و مشران جرگه، حضار محترم، من امروز در پیشگاهتان به عنوان رئیس جمهور قرار دارم که میان خود شما نمایندگان و ریش سفیدان مملکت و فرزندان ما که در سنگرهای داغ مصروف دفاع از وطن هستند، خواهان اتحاد و اتفاق کاملتان است. اتحاد و اتفاق شرط پیروزی، شرط بقا و شرط دوام ماست. امروز به دلیل در خدمت شما هستم که احساس میکنم که زمان آن رسیده است که یک گفتمان ملی را آغاز نماییم. سخنان امروزم را میخواهم با یک آیه متبرکه از قرآن عظیم الشان آغاز کنم. خداوند جل شانه در آیه 9 سوره حجرات می‌فرماید که اگر دو گروه از مؤمنان به نزاع و جنگ پرداختند، میان آنها صلح و آشتی برقرار کنید. اگر یکی از دو گروه بر دیگر تجاوز کرد، با متجاوز بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد. اگر متجاوز دست از تجاوز برداشت، میان آن دو گروه به عدالت صلح برقرار کنید و عدالت ورزید که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد.
حضار محترم، هموطنان عزیز، مردم ما امروز در معرض همان تجاوز قرار دارند که خداوند جل شانه در این آیه متبرکه بر آن تاکید کرده است. تجاوز که هدف اصلی آن ایجاد فتنه و ابزار آن مکر و خداع است. واضح میگویم امروز مردم ما در معرض یک تجاوز آشکار قرار دارند که مبنای آن فتنه و ابزار آن مکر و خداع است. علمای دین اهمیت فتنه را و کلمه فتنه را تماما درک میکنند. این تجاوز بر ما تحمیل شده است. این جنگ بر ما تحمیل شده است. این فتنه بر ما تحمیل شده است. حکم خداوند است که اگر کسی متجاوز است و دست از تجاوز بر نمی دارد، جنگیدن در مقابل شر و فتنه آن گروه وجیبه یک جامعه مسلمان و هر فرد مسلمان است. برای من به عنوان رئیس جمهور یک کشور در حال جنگ، درد آورترین قسمت کارم خواندن گزارش‌های تلفات ملکی و نظامی است. هر روزی که با خانواده‌های شهدا صحبت میکنم از دلم خدا خبر است. با وصف این هر زمانی که با سربازان و افسران ما در خط مقدم جبهه صحبت میکنم، بر روحیه عالی و مورال بلندشان افتخار میکنم. تمام این کشور سر قوای امنیتی و دفاعی خود افتخار میکنم. و وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله، رئیس صاحب امنیت ملی، لوی صاحب، به نمایندگی کل قوای امنیتی و دفاعی مردم افغانستان از شما تشکر میکنم. زه و همکاران می د سولې، سوکالۍ او اقتصادي پراختیا په شعار انتخاب شو. خپله ټوله هڅه مو وکړې او لا یې هم کوو چې خپل ملت د بشریت له د بېرحمه وژنو وژغورو. زموږ ارمان له لومړي سره پایداره او عادلانه سولې ته رسیدل و او اوس هم دا ارمان لرو. جناب دکتر صاحب عبدالله، از زحمات دوامدارتان در ریاست عالی شورای مصالحه صلح تشکر میکنم. پایدار او عادلانه سولې ته رسیدو لپاره موږ لویه قرباني ورکړې او لویه بیه مو پرې کړې ده. موږ ډېره نرمي وښودله او داسې ګامونه مو واخیستل چې د نړۍ په هیڅ کونج کې حکومت د پورته کولو جرأت نه لري. خو زموږ دښمن نه یوازې د سولې خواته ګام وانخیسته، بلکې زموږ اخلاص او صداقت کمزوري وګڼله او تاسو شاهد یې چې جنګ یې پر موږ تحمیل کړ. د ولسي جرګې او مشرانو جرګې محترمو غړو، ګرانو وطنوالو، موږ په 1990 کال کې لومړی اوربند تجربه کړ. د اختر اوربند وطني اقدام و. تاسې زموږ د ولس پراخه سینه ولیدله. طالب په خپلو سترګو ولیدل چې د دې ولس لمن څومره پراخه ده. زموږ میرمنې طالبانو سره وغږېدل، زموږ ځوانان طالبانو سره وغږېدل، زموږ ټول ولس دوی سره وغږېد او یو طالب ته چا کته ونه کتل او یا په سپکې ورته ونه ویلې. موږ په هغه 3 ورځني اوربند کې طالب ته لوی درس ورکړ. د وطني او عملي سولې ټول درسونه ما په خپله په 2 پاڼو کې خلاصه کړل او خپلو خلکو او بینالمللي همکارانو ته م وړاندې کړل. واقعي او پایدار سولې ته رسېدل د دې خاورې د طبیعت، د دې خاورې د تاریخ، د دې خاورې د خلکو او د دې خاورې د عقیدتي، کلتوري او تاریخي بسترونو ژور درک
غواړي. د هغه افغاني بهیر تجربه باید دوام کړی وای او د پایدار سولې لامل شوی وای. ملي اجماع موجوده و، د لارې نقشه او مطلوبه نتیجه واضح و او د افغانانو لوی جرګې تایید کړی و. متاسفانه مشکل از جایی ایجاد شد که درس‌های افغانی و بین‌المللی صلح مراعات نشدند. جای یک روند ملی و واقع بینانه را یک روند شدازاده وارداتی گرفت. روندی که بر فرضیه‌های خام استوار بود و اساسش را فشار بر جمهوریت و تخریب دموکراسی می ساخت. این روند نه تنها منجر به صلح نشد، بلکه کوشش‌های برای مشروعیت بخشی به گروه متجاوز و شریر و تلاش برای مشروطه‌داری از صف واحد جمهوریت شد. این روند شک ایجاد کرد، ابهام خلق کرد و محصولش همین وضعیت است که ما و شما می‌بینیم. در اینجا می‌خواهم تکرار کنم که اولویت ما در صف جمهوریت رسیدن به صلح عادلانه و پایدار است، اما متاسفانه در نیت طالبان و حامیانشان فتنه را می‌بینم. برای کسانی که سفید نمایی می‌کنند و میگویند که طالبان تغییر کردند، دیروز هم گفتم و امروز باز تکرار می‌کنند، بله طالبان تغییر کردند، در ظلم و خشونت شدیدتر شدند، نسبت به گذشته مزدورتر شدند. همان گونه که در دوران حاکمیت خود تاریخ و جغرافیا و وطن دوستی را از نصاب حذف کرده بودند، اکنون به حذف معتقدتر شدند. بالای تاریخ و جغرافیای این وطن هجوم آوردند. متاسفانه نتیجه گیری ما در صف جمهوریت به شمول تیم مذاکره کننده که جناب استانکزی صاحب حضور دارند، جناب دکتر صاحب عبدالله که شخصاً زحمت کشیدند، جناب قانونی صاحب و بزرگان سیاسی دیگه ما که با آنها صحبت کردند، این است که در مافی ضمیر طالب اعتقاد به صلح پایدار و عادلانه وجود ندارد، الا این که ما میدان جنگ را تغییر بدهیم تا این محاسبه گمراه کنندهشان تغییر کند. پر ټول افغانستان کې لسپین بولدک تا دین خانه دزلل کومه تسل در کو آجی سب گلاوا نور ټول ته لشکرگاه نیولې تر تخار بدخشان او له هرات سیغان نیولې تر کنر او نورستان پورې د طالبانو د جنایاتو کیسې او گزارشونه هر ورځ اوري. دا ناحقه ویني به د طالب له لمنې پاک نشي. زموږ د خلکو زړه لوی دی، خو طالبانو چې په دې تیرو میاشتو کې کوم جنایتونه کړي دا زموږ د خلکو په زړونو لیکل شوي دي. افغانانو سره دښمني درنه بیه لري. طالبانو دا دښمني په پیسو اخیست. عرض مې دا ده چې لام وخت ده دښمني خوسې کوي، د دوستۍ زنځیر ټینګ کوي. یو بل ومنئ، د یو بل په نه منلو کې هیڅ نه وه ګټه، نه تاسو ته ده نه هېوادوالو ته. اوزار محترم وطنداران عزیز، من انسان واقع بین هستم، در گذشته زندگی نمی کنم. مسئولیتم را احساس می کنم و می دانم که اکنون وقت اتحاد و همبستگی است. فرصت برای جدا ساختن ملامت و سلامت نیست. قضاوت در مورد گذشته نزدیک را با وجدان آگاه هر مرد و زن افغان میگذارم. تمرکز امروز من بر وحدت ملی و یک پارچگی ماست. امروز در معرض یک آزمون کلان ملی قرار داریم. سوالهای زیادی وجود دارد که بعد از خود بپرسیم. آیا ما با داشتن تمدن چند هزار ساله که کلانترین مفاخر این خطه را در بطن خود پرورانید
و مرکز اعتدال و روشنگری دینی بود، در مقابل فتنه یک مشت اجیر و خونخوار از پا میافتیم. آیا با تاریخ درخشان مبارزات خود در مقابل گروه‌هایی که کلام خداوند جل شانه را زیر پا کردند و به اساسی ترین حق مردم ما که حق زندگی کردن و سایر حقوق اساسی است تجاوز کردند مغلوب می شویم؟ آیا با همه این سرمایه دینی و تاریخی و فرنگی اجازه می دهیم تا مدرسه منحرف اکول خطک و امثال آن سرنوشت ما را از بیرون رقم بزنند؟ آیا در مقابل یک گروه که هیچ تفاوت با خوارج صدر اسلام ندارد زانو میزنیم؟ نه، نه، نه. محترم وزارو ګرانو وطنوالو، ما وکاله مخکې اټکل کړی و چې زموږ بینالمللي همکاران له افغانستان څخه وځي. لس کاله مخکې چې ما له بینالمللي ځواکونو څخه د افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږد مسؤلیت درلوده، هغه پروسه په ګډه په ډېر تدبیر سره مدیریت شوه. په ټول افغانستان کې مو د بینالمللي ځواکونو بیرغونه راښکته کړل او خپل ویاړلی بیرغونه مو پورته کړل. له افغانستان څخه زیاتره له 100,000 بینالمللي ځواکونه ووتل او موږ یې تشه ډکه کړه. 2.5 کاله مخکې مې د امریکا د هغه وخت جمهور رئیس ته ولیکل چې د خپلو پاتو ځواکونو د وتلو په اړه تصمیم ونیسي. ډیرو خلکو ناسمې مصاحبې درلودې. یوه مصاحبه دا وه چې امریکا او نور متحدین له افغانستان څخه په هیڅ قیمت نه وځي، خو بالاخره دا کار وشو. زموږ د اوسني وضعیت لامل دا و چې تصمیم ناڅاپه ونیول شو. ما د امریکا جمهور رئیس ته وویل چې پرېکړه ته درناوی لرم ځکه د هغوی فیصله وه، خو زه پوهېدم چې دا پرېکړه ځینې پایلې لري او د خطرونو مدیریت به د افغانانو په غاړه واچول سي. د پښتو مشهور متل دی چې د پردي کټ د نیمو شپو دی. د بینالمللي ځواکونو د وتلو له امله د رامنځته شویو خطراتو مدیریت زموږ او یوازې زموږ مسئولیت. شما از من به عنوان رئیس جمهورتان میخواهید تا واقع بینانه صحبت کنم. صحبت واقع بینانه همین است که ما در 3 ماه گذشته به یک حالت غیر مترقبه روبرو شدیم. من همه روزه با بخش‌های مختلف مردم افغانستان در تماس هستم. با مردم میبینم، با عسکر در جبهه صحبت میکنم، با خانواده شهدا صحبت میکنم، با ولایت سفر میکنم. ما مورد یک هجوم تبلیغاتی داخلی و خارجی هستیم. پیشبینی‌های به این مورد هم صورت گرفت. شایعات زیاد را همه ما میشنویم. مثلا آیا وضعیتی که پیش آمد در نتیجه معامله پنهانی بود؟ کدام معامله؟ هیچ معامله در کار نیست. فقط عدم آمادگی دو جانبه و ضعف‌های خرد و ریزه در رهبری سطوح متوسط سر هم شدند و حالت شک و ابهام را به وجود آوردند. دلیل این که من چرا قبلا خدمت شما نیامدم این بود که نمیخواستم در حالت ابهام چیزی بگویم که انجام داده نتوانم و قوای امنیتی و دفاعی ما قادر به تطبیق آن نباشد. نمیخواستم یک حالت خیالی را ترسیم کنم و بر اساس آن وعده های کاذب بدم. امروز که در خدمت شما هستم این ابهام تا حد زیاد رفع شده. استقرار نسبی قوا به وجود آمده و من در خدمتتان هستم تا در مورد آینده همراهتان حرف بزنم. از شما میخواهم شانه بدهید تا با هم برای افغانستان یک آینده روشن را تأمین کنیم. هر نماینده ملت، هر سناتور با هزارها نفر ارتباط داره. از روابط قویتان، از شبکه‌های قویتان امروز استفاده کنین که یک بسیج ملی انجام شود
و یک جواب قاطع به دشمنان افغانستان داده شود. در کل برایتان میخواهم بگویم که یک پلان واضح برای رسیدن به استقرار در ظرف 6 ماه آینده تدوین شده است و تطبیق آن آغاز شده است. پیشبینی تمام خطرات و فرصت هستیم و نیروهای دفاعی و امنیتی شما این قابلیت را دوباره پیدا کردند و انشالله تعالی روز به روز قوی تر خواهند شد تا در 6 ماه آینده به حالت استقرار برسند و بعد از آن دوباره به حالت مطلوب برگردند. انشالله به یاری خداوند متعال، همکاری شما و اراده مردم ما دوباره با قوت به پا می‌ایستیم. خواهران و برادران گرامی، ما با یورش بی سابقه توریسم روبرو هستیم. این یورش 3 بود دارد. طالب 24 سال پیش نیست. طالب متشددتر، خونخوارتر و جابرتر بر ما هجوم آورده است. طالب نه تنها این که روابط خود را با توریستان داخلی و بین‌المللی قطع نکرده، بلکه این روابط قوی‌تر شده است. خشونتشان افزونتر شده است. بی‌اعتناییشان به احکام و ارزش‌های دینی مبین اسلام و قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حملاتشان بر زنان و فعالان مدنی و رسانه‌ای بیشتر شده است. این بار ما با یک حرکت پراکنده و بی تجربه روبرو نیستیم. با یک دستگاه منظم سوق اداره روبرو هستیم که در عقب آن ائتلاف نامقدس توریسم بین‌المللی و القاط حامیشان قرار دارند. با یک روش روبرو هستیم که عقبه آن را مفکوره دگم و تاریک اندیشی پر می کند. با یک یورش روبرو هستیم که در عقب آن باجگیران بنادر، کلانترین قاچاقبران مواد مخدر به شمول هیروئین و انواع مخدر، قاچاقچیان کرومایت، طلا، چوب، رخام غیره و غیره قرار دارند. این جنگ را ما در مقابل ائتلاف نامقدس گروه‌های توریستی، ایدئولوژی، قاچاقبران، باجگیران و رهبران می‌نماییم و رهزنان می‌نماییم. با وجود آمدن این عقبه مغلق طالبان را واداشته است تا به قضاوت شمشیر رو کنند و پیروزی خود را در میدان جنگ ببینند. ولی تکرار میکنم که این محاسبه غلط و نادرست طالبان را ذلیل خواهد ساخت و دفاع مشروع و برحق مردم افغانستان در مقابل این یورش عظیم پیروز خواهد گردید. زموږ امنیتی پلان واضح دی. نه غواړم دلته پر مفصل بحث وکړم، یوازې دومره وایم چې ټول آمادګي مو نیولې تر څو په راتلونکي 6 میاشتو کې د فتنې دغه موج دفع کړو او د استقرار حالت ته ورسیږو. په دې کې هم شک نشته چې د دې پلان مهم عنصر زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ د خلکو ملی بسیج دی. په دې پلان کې د وظایفو تقسیم واضح دی. د افغانستان اردو د استراتیژیکو اهدافو پر دفاع تمرکز کوي. جناب وزیر صاحب دفاع، جناب لوی درستی صاحب، دا مسئولیت د تاسو ده او تاسو به عملی کوئ. پولیس مو د ښارونو او استراتیژیکي ولسوالیو امنیت تامینوي. جناب وزیر صاحب داخله، تاسو او ټول همکاران به هم دا ترسره رسوئ. او د ملي امنیت ریاست او د ملي امنیت سلاکار دفتر د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ د خلکو بسیج چارې پر مخ وړي. جناب سراج صاحب، جناب محب صاحب، دا کار به تاسو کوئ. د دې پلان د تطبیق لپاره د امریکا په مشرۍ د خپلو متحدینو منظم ملاتړ لرو. نړۍ نور په افغانستان کې نظامی حضور نه لري، خو زموږ د اړیکو نوی فصل د استحکام او پراختیا په حال کې دی. د نړۍ له لورې به ستاسې د امنیتي او دفاعي ځواکونو مالي ملاتړ او سیاسي ملاتړ دوام وکړي. تاسې به وګورئ چې موږ هر ګام اخلو، نړۍ به
موږ ترڅنګ وي. اوس ډېرو جزئیاتو ته نه ځم، په یو مناسب وخت کې مو خدمت ته حاضر شم چې بدلون او پرمختګ په اړه معلومات درکړم. حضار محترم، خواهران و برادران گرامی، در اینجا میخواهم از رشادت و قهرمانی های نیروهای امنیتی ما و از استادگی ها و پایمردی اقشار مختلف مردم به شمول نمایندگان ملت و از قهرمانی روزافزون ما زن و مرد که مجبور به دفاع از جان، مال و خانه خود هستید قدردانی کنم. این قصه های قهرمانی های شخصی نیستند. این فداکاری ها مربوط به تمام ملت است. ملت که در سخت‌ترین شرایط جوهر اصلی خود را به نمایش گذاشت. جوهر وحدت و یکپارچگی، جوهر استادگی و شهامت، جوهر اعتقاد به نظام و دیسیپلین پذیری، جوهر استادگی در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی. انکار نمی کنم که در این مدت واقعات تلخ تردد و پیوستن به دشمن هم واقع شد. تاریخ در هر دو مورد قضاوت جداگانه خواهد کرد. تاریخ سیاه و سفید را از هم جدا خواهد کرد. دولس درنو استازو محترم سناتورانو، دو ورځې مخکې د ښځو او مدني ټولنې د استازو په شمول سیاسي او جهادي مشران او نور اغیزناک شخصیتونو سره راټول شول او په یوه خوله او یوه صف کې ستاسې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ودرېدل. پرون چې کوم عکس او پیغام نشر شو، د افغانستان هغه دښمنانو ته ډېر سخت تمام شو چې هدف په افغانانو کې د نفاق رامنځته کول و. خو دا د افغانانو لپاره د هیلهمندۍ پیغام و. نن او زه له ټولو مشرانو نه د زړه له کومې مننه کوم. نن له تاسې غواړم چې د نظام د یو اصلي ستنې په توګه په قاطعیت او شجاعت سره د خپل نظام او امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړئ. د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ د خلکو د بسیجولو هڅه وکړئ. په داخلي او بهرني ترتیبونو کې د دې فتنې پر ضد غږ لا ډېر پورته کړئ. په دې تاریخي شیبې کې د ملت د استازو په توګه او مشرانو په توګه ستاسې ونډه ډېره مهمه ده. موږ له یو بل سره تړلي یو، برخلیک مو مشترک دی، آرمانونه مو یو دي او دا رسالت زموږ ګډ رسالت دی. ما به عنوان یک ملت و یک دولت تصامیم سخت را در پیش رو داریم. در چند سال گذشته تلاش کردیم تا جمهوریت واقعی را تمثیل کنیم. جمهوریتی که در آن هر افغان مساوی بر افغان دیگر باشد. روایت خلق کردیم در ماحول جنگ، ماحولی که در هر قدم ما خار کاشته بودند، باورمندی با آینده خلق کردیم. فرهنگ اتکا به داشته‌های تاریخی خود را ترویج کردیم. تلاش کردیم تا جهش اقتصادی خلق کنیم تا خود را از وابستگی تاریخی به دیگران برهانیم. زنان افغانستان بیشتر از هر زمانه در تاریخ این کشور صاحب صدا و جایگاه خود شدند. از همه زنان افغانستان از صمیم قلب تشکر میکنم و برشان اطمینان میتم که سر حقوقتان همه ملت افغانستان استاده است. آزادی بیان مورد پشتیبانی بی سابقه قرار گرفت. تلاش کردیم تا اقلیت‌های افغانستان دوباره به متن جامعه بیایند. جمهوریت ما با همه این مزایا کاستی‌های خود را دارد، ولی این نظام از مردم است. زعامت جمهوریت به اساس اراده مردم است و جمهوریت نظام در حال تغییر و تکامل است. به یاد داشته باشید که در طرف مقابل با گروه روبرو هستیم که پیامش جز خشم و غضب، جز رنج و اندوه، جز بردن افغانستان به تاریکی و جز وابسته ساختن افغانستان به شبکه‌های جرمی و توریستی و مبدل شدن افغانستان خدای ناکرده
به میدان جنگ نیابتی چیز دیگری نیست. در اینجا میخواهم از استاد بزرگوار استاد سیاف نقل قول کنم. استاد معظم در یک مجلس خطاب به اشتراک‌کنندگان گفت که حتی اگر ارزش‌های مشترک و بقای نظام هم برای کسی مهم نباشد، برای بقای زندگی و داشته‌های فردی خود باید در مقابل این لشکر جهل ایستاده شود. مننه جناب استاد. اعضای محترم اولوسی جرگه و مشران جرگه، وطنداران عزیز، من به عنوان یک فرد این خاک همه عمرم را برای اعمار و آبادی در سراسر دنیا گذاشتم. آرزویم برای کشور خودم همین بود و همین است، ولی متاسفانه هر اقدامی که برای آبادی میکنم در مقابل موج ویرانگری قرار میگیریم. هر اقدامی را که برای رفاه مردم میکنم از جانب مقابل غیر کشتار و ویرانگری چیزی نمیبینم. پس در این موقعیت از من توقع نداشته باشید که اغماض کنم و یا از وظایفم غافل باشم. حال به صراحت برایتان میگویم که وظیفه من در این امانتی که مردم افغانستان برایم سپردند عاطفی شدن و احساس شدن نیست. مردم از من میخواهند تا قاطعانه و مدبرانه افغانستان را از این آزمون بقا با هم بگذرانیم. در حالی که این بربادی و خونریزی که بر ملت ما تحمیل می شود روزانه سلول بدنم را می آزارد، من ثابت و محکم در جایم ایستاده هستم. من نه آن بید ضعیفم که از هر باد بلرزم. من 72 سال دارم و دیگر هیچ سرمایه و هیچ امتیازی در زندگی بکارم نیست. یک مرام مقدس دارم. میخواهم که نسل‌های کنونی و آینده افغانستان در یک افغانستان آباد، مرفه، آزاد و سربلند زندگی کنند. تعهد من به شما و ملت افغانستان این است که در مقابل هیچ نیروی ویرانگر زانو نمیزنم. یا در میز واقعی مذاکره زانو به زانو میشینیم یا در میدان جنگ زانوهایشان را میشکنیم. ما انتخاب خود را کرده ایم. طالب و حامیانشان انتخاب خود را کنند. یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان، ژوندی دی افغانستان.